دا اوس هم مرمت کیږي. دې کې پیله او اخرنۍ سپارې دا به انشاءالله دې ته مونږ چینج کوو، دا به پکې لګو، بیا به پکې مسلمان سبق وي. په دې باندې څه لږه ډېره خرچه راځي، 120 نواله تر 200 روپو پورې په دې خرچه راځي. په مرمت باندې دې ته یو زبردست کورینګ کیږي چې هغې ته اوبه هم څه نه وایي. نو په کار دی چې په دغه کې خپله حصه شامله کړو او دا کار د قرآن پاک دا خدمت دا مخکې هم جاري وساتو. دا چې څومره پراته دي د دې نه سیوا په قرآن محل کې پراته دي هغه جوړول غواړي، د جوړولو نه پاتې دي. په هغې باندې څه لږه ډېره خرچه راځي. انشاءالله مونږ ټول امتیان مسلمانان د نن نه پس دا به یو ځان سره عهد کوو، دا به ځان سره یو وعده کوو چې دا قرآن پاک دا به مونږ جوړو. په 1.5 روپۍ زمونږ هېڅ هم نه راځي. که څوک وایي چې په دې ضعیف قرآن پاک کې زه 50 قرآن پاک جوړوم، نو په دغه سکرین باندې نمبر چلیږي، تاسو ضرور رابطه وکړئ. که څوک وایي چې زه 10 جوړوم، که څوک وایي چې زه 100 جوړوم، که څوک وایي چې زه 20 جوړوم، 15 جوړوم، 2 جوړوم، 1 هم جوړوم، نو په دغه سکرین باندې نمبر چلیږي، تاسو رابطه وکړئ. انشاءالله دا چې جوړ شي بیا به مونږ تاسو ته ښایو، چېرته یتیمانانو ته یې ورکوو.